یوه ورځ مور یې ناڅاپه کور ته دننه شوه، خو زوی یې غیر اخلاقي شیان کتل. مور یې پرې سخت غوسه شوه او نصیحت یې ورته وکړ چې لمونځ کوه او له دې شیانو لاس واخله. خو هغه د خپلې مور خبرې وانه ورېدې او په قهر یې پرې چغې کړې. مور یې په ژړا له کوره ووتله او د جومات امام ته لاړه تر څو چې له ځان سره یې راوړي او زوی ته نصیحت وکړي. خو کله چې بیرته کور ته راغله، زوی یې مړ ولیده. هغه په ویره د خپل زوی جسد ته کتل او ویرېدله چې په قبر کې به ورسره څه کېږي. کله چې یې خاورو ته وسپاره او خلک لاړل، نو هماغه شپه یې زوی په خوب کې ولید چې چغې وهي او ژاړي: مورې ما وژغوره، مورې ما وبخه. خو مخکې له دې چې دا واقعه زه پوره کړم، که تاسو د خپل مور سره مینه لرئ، دا ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او استغفار ووایئ. مور یې چې کله د خوبه راویښه شوه او د ژړا په حال کې یې لمونځ وکړ، له هماغې ورځې هره ورځ د زوی قبر ته ورتله او هلته یې ژړل او هغې ته یې دعاګانې کولې، تر دې چې یوه ورځ د خپل زوی د قبر مخې ته له حسرت څخه وفات شو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. ای پیغمبره، مؤمنانو ته ووایه چې خپل سترګې ټیټې کړئ او خپل عفت وساتئ.